فدير ادب واحترام بلنا وركم لعمر بالمعروف بوزارة نظامي تشانجي مسؤول شيخ الحديث حضرت مولانا ورز محمد حامد سيتا چې د تاریخ خواته تشریف راوړي او پر خلالو ته خپل ترتیب کړی فهم په لنډو الفاظو کې واوروي. ډېر قدرمن محترم د امر بالمعروف کې وزارت څانګې د نظامي څانګې رئیس شیخ الحدیث حضرت مولانا ورز محمد حامد صاحب د دغه بیان نه وروسته به انشاءالله د مشرانو بیان وي. دغه نه وروسته به انشاءالله دستربندي وي. ټول کسان په خپلو ځایونو باندې کښېني. نظم خراب امنیتي ملګري دې سټیج ته هېڅوک نه راپرېږدي چې سټیج ته راسي. امنیتي ملګري دې متوجه سي هېڅ چا ته دې اجازه نه ورکړي چې هغه دې دریځ خواته راشي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام مشایخ عظام خاص کر دغه غونډې معزز مهمان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر جناب خلیفہ صاحب او د جامعې محترم فضلای کرام محترم وخت مختصر ده زه خپل پیغام په یو څو الفاظو کې راغونډوم. محترمو مسلمانانو د الله د شکر مقام ده چې دا عظیمه غونډه د فتح او د ازادۍ او د استقلال په فضا کې لمانځو. خو باید دا یاد وساتو چې دا ازادي چا په سوال نه ده راکړې. دا د ولس د هغو آهونو او فریادونو په نتیجه کې چې یوه مظلومه مور به د خپل زوی ننداره په داسې حالت کې کوله چې اشغالګرو به یې په کور چپا وهلې وه. مظلوم زوی به یې لاس تړلی د دې په مخ کې غلبیل کوو. دا ازادي د دغه ملنګۍ په لباس کې د دغه اولیاء الله د علماء کرامو د هغو اوښکو نتیجه ده چې 20 کاله په نیمه شپه کې الله ته درخواستونه ورکول. دا زموږ د هغه مظلومو یتیمانو نتیجه ده چې یرغلګرو کورونه بمبار کړل. د خپل مور او پلار د شهادت قصه یې د خپلو کلیوالو په مخ کې نشوه کولی. محترمو دا عظیم نصرت چې شکریا ادا کولی په ټول ولس باندې لازم او واجب دي. شکریا یې دا ده لکه مخکې شیخ صاحب محترم چې خبره وکړه چې اطاعت او نصرت او خپلو عمراو ته دعا کول دي. محترمو الله رب العزت ازادي راکړه، استقلال راکړه، شرعي نظام راکړه. د شرعي نظام د ملا تیر هغه څوک چې روغتیایي زده کړې کړې وي خپل ولس ته با کیفیته دوا با کیفیته علاج وړاندې کړي. د امر بالمعروف بنیادي کار الحسبة علی الامراء چې خپل عمرا خپل کار ته متوجه کی تر څو خپل دروازې د اولس پر مخ بند نه کی خپل کار ته په وخت باندې حاضر شي د خپل دغه مظلوم اولس پر وخت سم خدمت وکړي. د امر بالمعروف بنیادي کار هغه الحسبة علی التجار چې تر څو زمونږ تجاران زمون بازارونه هغه د اسلامي اصولو مطابق روان شي. په بازار کې سود نه وي، په بازار کې احتکار نه وي، ظلم نه وي، وحشت نه وي، د مونږ د ولس سر او مال او عزت محفوظ وي.
محترمو دښمنم اوس هم متوجه ده اگر چې په نظامي ډګر کې او په سیاسي ډګر کې ماته خوړلې خو بیا هم د دې نظام د بدنامولو دپاره لاس پکار دی د اصلاحاتو په رابطه د نظامي امر بالمعروف د مسؤلینو سره همکاري وکړي خپل لیکي اصلاح کې خپل ملګري نظامي ملګري د سیرت په رابطه او د سیاستونو ورته انتخاب شوي دي په دې دواړو کې کوشش وکړي خپلو لیکو باندې نظرثني وکړي د هغوی د اصلاح او د تصفیې په رابطه د مسؤلینو سره همکاري وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د ډېر قدرمن محترم د امر بالمعروف د وزارت د نظامي